د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه درانه مقام ته د اماراتي شرکتونو د وضعیت ارزونې کمیټې د هر اړخیز راپور شریکولو وروسته علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د اماراتي شرکتونو د چارو د لا پرمختګ او د هیواد اقتصادي وضعیت د لا ښه والي په موخه ځانګړی فرمان صادر کړ چې پر بنسټ به یې د اماراتي شرکتونو د رهبرۍ او مدیریت په موخه خپلواکه اداره رامنځته شي. په همدې موخه د رسنیو مرکز کې غونډه جوړه شوې وه چې پکې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند، د مالیې وزیر الحاج ملا محمد ناصر اخوند، د افغانستان بانک لوی رئیس الحاج ملا هدایت الله بدری، د اماراتي شرکتونو د رهبری پلاوی رئیس مولوي احمد جان بلال، د کابینې یو شمېر غړو، د دولتي شرکتونو رئیسانو، د خصوصي سکتور غړو او د رسنیو استازو ګډون او ویناوې وکړې. په پیل کې د دولتي شرکتونو د رهبری پلاوی رئیس مولوي احمد جان بلال خبرې وکړې. ویل چې دولتي شرکتونه د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ د بنسټیزو پروژو د پلي کولو، خلکو ته په مناسبه بیه د توکو او خدماتو وړاندې کولو او د ملي بودیجې په تمویل کې مهمه ونډه لري. ښاغلي بلال په هیواد کې د دولتي شرکتونو او تصدیو د تاریخچې او اهمیت په تړاو معلومات ورکړل او زیاته یې کړه. علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د ټولو اماراتي شرکتونو د موجوده حالت د هر اړخیزې څېړنې لپاره ځانګړی فرمان صادر کړ چې له مخې د مشرتابه مقام د استازي په مشرۍ د مالیې او اقتصاد وزارتونو د سرپرستو وزیرانو، د افغانستان بانک او چارو ادارې د سرپرستو رئیسانو په ګډون پلاوي ته دنده وسپارل شوه څو د ټولو اماراتي شرکتونو هر اړخیزه ارزونه وکړي او د وروستي تصمیم په موخه یې راپور علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله ته وړاندې کړي. د شرکتونو د چارو د تنظیم لپاره خپلواکه اداره چې جوړیږي د انتقالي دورې لپاره چې د شرکتونو رامنځته کېدونکې خپلواکې ادارې ته د شرکتونو چارې ولېږدول سي. هیئت ته د 6 میاشتو لپاره دنده وسپارل شوه چې پاتې چارې ترسره کړي. ورپسې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال خبرې وکړې او د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 28مې ګڼې فرمان سره سم یې د اماراتي شرکتونو د چارو د پرمخ وړلو په موخه د خپلواکې ادارې رامنځته کول یو ګټور ګام وباله او زیاته یې کړه چې په هیواد کې د دولتي شرکتونو کړنې او خدمتونه له پوره ارزښت څخه برخمن وو او د تېرې پیړۍ تر وروستۍ لسیزې پورې د حکومتونو 80% بودیجه تمویلوله او خدمتونه یې هم له خصوصي سکتور څخه په لوړ کیفیت سره ترسره کول. خو له بده مرغه په تیرو 40 کلونو کې یاد شرکتونه او تصدۍ له خورا ستونزو سره مخ شول او فعالیت یې په ټپه ولاړ و چې له نیکه مرغه د اسلامي امارت له بیا حاکمیت وروسته د مالیې وزارت په هڅو دولتي شرکتونه یو ځل بیا فعال او په عوایدو کې یې هم زیاتوالی راغی. الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ او د مالیې وزارت د مشرتابه په هڅو ډېر شرکتونه بیرته فعاله او د نورو په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغی. د دولتي شرکتونو د مستقلې ادارې له رامنځته کولو د مشرتابه له لوري یو مدبرانه تصمیم دی. د غونډې یو شمېر نورو ویناوالو، د خصوصي سکتور استازو او د اماراتي شرکتونو مسؤلینو هم د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د یاد فرمان هرکلی وکړ او دا یې د اماراتي شرکتونو د چارو د لا پرمختګ، د پانګونې د جلب، د انحصار او احتکار د له منځه وړلو، په بازارونو کې د سالم رقابت د رامنځته کېدلو او په ټوله کې د هیواد د اقتصادي پرمختګ په برخو کې ګټور اقدام وباله.